د پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. سوشل میډیا چې د حاضر دور خاص ضرورت دی، د دې فائدې او نقصانات څه دي او استعمال څنګه پکار دی. په دې لړ کې موږ د نیشنل انسټیټیوټ آف پاکستان سټډیز قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ډایریکټر، شاعر، ادیب، محقق او نوموړي نقاد ډاکټر انیف خلیل سره یوه لنډه مرکه کړې ده. په دغه مرکه کې به دوی د سوشل میډیا استعمال هم ښیي او دا به هم په ډاګه کوي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د انضمام څه فایدې او څه نقصانات دي. دا مرکه ډاکټر حنیف خلیل سره په 15 جنوري کال 2019 کې شوې ده چې تاریخ سره خبرې نومي کتاب کې چاپ ده. دغه کتاب په 1038 مخونو مشتمل دی او په اکتوبر کال 2021 کې چاپ شوی دی. خادم صاحب سوشل میډیا په خصوصي طور او هر میډیا په عمومي طور ډیر خصیص دی، د ګټې سیز دی او د دې فائدې ډیرې زیاتې دي. څومره چې انسان مخ په وړاندې ځي، ترقي کوي، تهذیب او تمدن ته ځي، نو په هغې کې د میډیا ډیر غټ کردار وي. او بیا سوشل میډیا چې ده نو هغه ډیره فاسټ ده، ډیره تیزه ده او د دې تیزوالي په وجه د انساني ژوند لپاره یعنې په دې کې ډېرې اسانۍ هم دي. خو خبره د استعمال ده. څنګه چې تاسو په خپله پوښتنه کې ویلي دي چې سوشل میډیا ته په کم نظر ګورئ او د دې استعمال څنګه پکار دی. اصل مسله هم دا ده چې یوازې د سوشل میډیا نه، په ژوند کې د هر سهولت او هر اسانۍ استعمال څنګه پکار دی. چې کله سوشل میډیا نه هم وه نو پرنٹ میډیا موجوده وه، نو که د پرنٹ میډیا استعمال هم غلط کیږي نو د نقصان باعث ګرځي. بیا دغه شان موږ سره د الکترونیک میډیا په شکل کې ریډیو، ټي وي او ځینې ذریعې راغلي، نو د هغې استعمال هم که نیګیټیو وي، د انساني ټولنې د مفادو دپاره نه وي، نو نقصانات یې ډیر وي. خو تر څو پورې چې په میډیا باندې یو چیک اینډ بیلنس نه وي نو د میډیا استعمال کابو کې نه راځي. سوشل میډیا غټه مسله دا جوړه کړې ده چې دا آزاده ده. د دې لپاره نه څه پیمرا شته، د دې لپاره نه څه قوانین شته، نه څه اخلاقي پابندۍ شته. هر سړی آزاد دی، هر سړی مایک راواخلي، هر سړی انټرویوګانې شروع کړي، تبصرې شروع کړي، کمنټونه شروع کړي، ذاتي چینلې جوړې کړي دي، ټي وي چینلې دي. او دغه ازادۍ چې دی د سوشل میډیا استعمال ډېر خراب کړی دی. دغه خراب استعمال سره سوشل میډیا چې ده هغه د ګټې په ځای د تاوان سبب جوړه شوه. یعنې د انساني ابلاغ څه اقدار پاتې نشو، څه حدونه پاتې نشو، اخلاقي معیارونه پرېوته، چیک اینډ بیلنس چې نشته، هر سړی هره خبره کوي. او بیا زموږ ټولنه کې په خپله هم د اخلاقو او د اقدارو معیار ډېر پرېوتی دی. نو په دغه حساب سره خو سوشل میډیا اخلاقیاتو ته، ادب ته، شاعرۍ ته، ټولنې ته ډېر نقصانونه ورکړي دي. اخلاقي معیارونه بالکل راغورځولي دي. نو اصل خبره دا ده چې د سوشل میډیا استعمال صحیح پکار دی. او که چرته حکومتي ادارو کې یوې ادارې ته دا کار حواله شو چې د سوشل میډیا په استعمال هم څه چیک اینډ بیلنس وي، د هغې څه طور طریقې، قوانین او اصول وي، نو شاید چې دغه غلط استعمال، دغه منفي استعمال یې هم کابو کې راشي. خو تر څو چې دغه نه شي وي نو پکار ده چې زموږ عوام، زموږ ولس د سوشل میډیا د استعمال طریقې زده کړي، دا مثبت استعمال کړي، د قوم، ملت، ژبې، ادب، ټولنې او اقدارو د ودې دپاره استعمال کړي. خو د بده قسمته داسې نه ده. د دغه ازادۍ نه غلطې فایدې پورته کیږي، اوچتېږي او د سوشل میډیا استعمال د ګټې په ځای د نقصانونو سبب جوړیږي. د معیار په غورځولو کې او د ټولنیز ابتذال یا پریوتلو کې چې د سوشل میډیا کم کردار دی هغې موږ ته ډېر نقصان راکړی دی.
نو ځکه په نتیجه کې به زه دا ووایم چې که سوشل میډیا د انساني ژوند اسانۍ زیاتې کړي خو د انساني ټولنې اقدار اخلاق او معیار یې هم ډېر په ډېره غټه پیمانه لاندې غورځولي دي. ستاسو پوښتنه ده چې د قبایلي سیمو انضمام سره د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خلکو ته څه ګټې او څه تاوانونه دي. نو خبره دا ده چې یقینا د قبایلي سیمو انضمام چې د پښتونخوا سره شو د صوبې سره شو نو په دې کې څه ګټې هم شته او رښتیا هم څه تاوانونه هم شته. زیاتې ګټې دي او کم یې تاوانونه دي. لومبه به مونږ دا وګورو چې ګټې یې څه دي. خبره دا ده چې د قبایلي سیمو دغه قبایلي سیټ اپ چې دی دغه جوړښت چې دی دا خو د پاکستان د آزادۍ نه مخکې هم موجود و. دا د انګریز په دور کې دغه نظام راغلی و چې قبایلي سیمې به د انګریز د مخصوصو قوانینو د سوري لاندې د هغې اډمنسټریشن کېدلو. په دې کې یو برخه خو فاټا وه چې هغه فیډرلی اډمنسټرډ علاقه وه او یو پاټا ده چې هغه پروونشلی اډمنسټرډ علاقه ده، یعنی د وفاق د انتظام لاندې علاقه او د صوبو د انتظام لاندې علاقه. نو اوس خو دغه دواړه حیثیتونه ختم شو. اوس خو دغه ټولې قبایلي سیمې چې دي هغه د پښتونخوا برخه شوې، د صوبې برخه شوې او دغه اوه ایجنسۍ چې دي چې د ایجنسو په نوم به یادېدلې نو په هغې کې د ټول پاکستان غوندې قوانین نه موجود. داسې ځینې قوانین هم وو چې په خپله د قبایلي سیمو خلکو به د هغې خلاف احتجاج کولو او د هغې غندنه به یې کول او دغه قوانین د انګریز په دور کې هم وو او بیا د انګریز نه پس هم وو. په خصوصي طور دغه د 40 FCR قانون چې وو او طریقه به څه وه چې د یو سړي په جرم چې هغه به لا ثابت شوی هم نه و، د یو سړي باندې د جرم په الزام کې به د ټول خاندان افراد گرفتارېدل او بیا د هغې طریقه به هم دا نه وه چې جرم د باقاعده د وکیل عدالت او قانون په ذریعه ثابت شي. نو په دې بنیاد به ډېر ظلمونه هم کېدل، ډېرې ناانصافۍ به هم کېدلې او هر وخت به د قبایلي سیمو خلکو ویل چې دا د 40 FCR نه مونږ خلاص کړي. دې ته به قبایلي سیمو وګړو تور قانون ویلو چې په اردو کې به ویل کالا قانون دی. نو د انضمام سره د دغه قانون نه د دغه تور قانون نه دغه وګړي خلاص شو. د ډېره غټه ګټه ده. دغه شان قبایلي سیمو ته چې هغه به د صوبې په ګرفت کې نه وي او د وفاق په د سوري لاندې به چلېدلې نو د قبایلي سیمو د وفاق ته رسایي هم مشکله وه. یو گورنر به و چې به د وفاق نماینده او د قبایلي سیمو نگران به. نور ټول سیټ اپ چې دی هغه د پولیټیکلی سیټ اپ و او په دغه سیټ اپ کې به پولیټیکل ایجنټ پوره بادشاه و. پولیټیکل ایجنټ سره به داسې بجټ و چې د هغې آډیټ به هم نه کېدو. ملکان به د چیو دپاره ورتلل او لاک 2 لکه روپۍ به د چیو هغوی ته میلاوېدلې. نو په قبایلي سیمو کې صرف ملکان او سرمایه دارانه نظام چې و هغه د پولیټیکلی په قوانینو کې مخ په وړاندې روان و او کوم چې عوام دي د عوامو مسلې به نه حل کېدې بلکې ملکانو به خپل اولس خپل کام قبیله خرڅه کړې وه په پولیټیکل او په حکومت، خو قبیلې ته به پته نه وه. نو دا یو غیر منصفانه غوندې سیستم و چې د دغې نه خلاص شو خلک، د پولیټیکلی نه خلاص شو، د دې څیز نه خلاص شو چې څه جواز، څه ثبوت، څه قانون قاعده، بحث مباحثه، عدالت دا څیزونه به نه وو. نو د دې نه خلاص شو انضمام سره د قوانینو لاندې راغلل، د یو چک لاندې راغلل او بیا چې د دغه خلکو رسایي به وفاق ته نه کېده نو هغه تعمیراتي کارونه به هم نه کېده. تاسو وګورئ په ایجنسو کې هغسې سهولتونه نشته څنګه چې په سیټل ایریا کې دي. لوی لوی کالجونه، یونیورسټۍ، هسپتالونه او نور سهولتونه څه خو دا سیمه غریزه ده نو په دې کې سړکونه او پارکونه او باغونه او دا څیزونه د حکومت د خوا خو نه کېده،
البته په قدرتي تور باندې ځینې ایجنسۍ ډېرې شنې او سرسبزې دي، خو چې کوم سیستم موږ ډیولپمنټ وایو نو هغه پکې نه کېدو. او هر وخت به د قبایلي وګړو دا ګیله هم وه چې په سټل ایریا کې ټول سهولتونه موجود دي، په قبایلي سیمو کې نشته. نو اوس به د انضمام نه پسته ټوله صوبه د صوبې وزیر اعلی چې په صوبه کې څنګه ډیولپمنټ کوي، ترقي ورکوي، قبایلي سیمو ته به هم ورکوي. دا هم یوه ګټه ده چې یوازې گورنر نه بلکې د صوبې ټول اډمنسټریشن چې دی، ټول سیټ اپ، ټول د حکومت چې کوم اداري دی او نظام دی، هغه ټول به په قبایلي سیمو باندې هماغسې لاګو کېږي څنګه چې په ټوله صوبه باندې کېږي. دا هم یوه ګټه ده. بل دا ده چې د سهولتونو نه علاوه کومه ایریا چې په یو خاص قسم ملکي قوانینو کې نه وي نو هلته ډېر اړې ګړې هم وي، هلته دشمنۍ تربګنۍ هغه ځای کې د یو ځنګل قانون هم کېدی شي. نو د دغې نه به هم قبایلي سیمې خلاصې شي او د یو باقاعده نظام لاندې به راشي. ما خیال دی ګټې ډېرې دي، خو یو دوه نقصانونو ته به هم اشاره وکړو. نقصان یې دا شو چې ځینې قبایلي عوام او ملکان چې د دې انضمام په حق کې هم نه وو، د هغې ذاتي مفادو ته نقصان وشو. کوم چې قامي مفاد دي هغې ته نقصان نه دی شوی، ذاتي مفاد د ځینې مخصوصې طبقې چې وو هغې ته نقصان وشو. ځینې خلکو په غیر قانوني طور باندې به تجارت کولو، ځینې فصلونه به یې کرل ریبل، د بجلی استعمال چې دی هغه د قوانینو نه بهر و. نو هغه ذاتي مفاد او ذاتي ګټې وې چې هغه ګټې به اوس نه ترلاسه کېږي. دا یو قسم له ښه کار وشو چې د قوانینو لاندې وي نو هغه به د ټول ملک او د ټولې صوبې غوندې به یو نظام وي، انصاف به وي، د یو څیز تپوس به کېږي. نو دغه شانتې ذاتي مفادو ته خو نقصان وشو. ځینې قامي مفاد هم داسې کېدی شي چې زمونږ په دې قبایلي سیمو کې به کمې جرګې وي، کم قوانین به هغه جرګې او قوانین کله کله د ملکي قوانینو نه هم د هغې نتیجې به ښه راوتې. خو اوس به دغه فیصلې چې دی د ملکي عدالتونو په ذریعه کېږي، سره د دې چې یوازې په قبایلي سیمو کې نه بلکې په ټول پښتانه ایریا کې چې هغه سیټل ایریا هم ده، په هغې کې هم اوس هم زمونږ چې کوم قبایلي قوانین دي، جرګه سیستم دی، د هغې اثرات شته، خو په قبایلو کې ډېر زیات وو. نو زما خیال دی چې دغه جرګې مرکې په څه ناسه توګه خو به کېږي، خو خبره دا ده چې ملکي قوانینو ته به خبره ځي. نو هغه ډېرې ښه نتیجې، ډېرې تیزې نتیجې به چې د قبایلي قوانینو مطابق راتلې نو په هغې به موږ د حکومت چیک وي او حکومتي نظام به دا وي چې په دغه جرګو کې شوې فیصلې فاینل نه دي، تاسو عدالتي نظام ته راشئ. نو یو قسم له د تیز انصاف نه دغه خلک محروم شو. دغه شانتې ځینې وړې وړې چې موږ ورته نقصانونه ویلی شو کېدی شي، خو زما خپله رای دا ده چې په مجموعي لحاظ د قبایلي سیمو په صوبه کې انضمام چې دی، که هغه د فاټا دی، که د پاټا دی، او که د قبایلي سیمو چې کم ځینې علاقې داسې وي چې هغه نیمې قبایلي وي، لکه د ډومیل چې کومه سیمه ده هغه مکمله قبایلي نه وه، نو هغه حیثیت هم اوس ټول د یو صوبې غوندې شو. په مجموعي لحاظ چې دی زما خیال دی انضمام سره ګټې ډېرې وشوې او نقصانونه کم وشو.